دا د ستر امپراتور احمدشاه ابدالي کور دی، د اوسېدو ځای دی. دغه په 3 ورځې کې پر دا یوه ګول باندې کار شوی دی. پر یوه ګول باندې 3 ورځې کار شوی دی، پر دغه یوه ګول باندې نور خو پاته دي او دا ټول په لاس باندې شوي دي، هېڅ خط کش پکښې موجود نه دی. دغه په ځانګړې میناتوري باندې جوړ شوی دی. یعنې دا کور 270 کاله وړاندې د احمدشاه بابا په ځانګړې لارښوونه باندې د خاصو میناتورانو په توسط جوړ شوی دی، یعنې ځانګړي جوړ شوی دی. په دې کې ځینې ګلکاریانې شوي دي. پر ګلکاري باندې سربیره دوی د هګۍ د سپینو سره یو رقم مواد ورسره کوله، بیا په دغه ګلان په ولیدي. داسې ویل کېږي چې دغه د لوی امپراتور احمدشاه بابا ځانګړي اتاق دی، د ناستې ځانګړي اتاق یې په دې خاطر چې څنګه ګلکاري چې په دهلیز کې شوې ده، هغسې ګلکاري په دغه اتاق کې شوې ده، په هغه اتاقو کې بیا نشته. یعنې د اشرفیه مدرسې د دروازې سره چې ودرېږي دغه کور به معلومیږي، د لې به خپل پارکینګ د دې کور دپاره د سیاحتیانو د موټرانو یو سایت به پکښې درول کېږي او یوه دنه کوچنی پارک به ولري چې خلک راځي د لې تفریح دپاره راځي یا سیلانیان راځي په هغه پارک کې استراحت کوي یا کښېني. کوڅه کې چې بیا و د لوی امپراتور احمدشاه بابا ځینې خاص نفرانو کورونه بدلې وه، هغه هم دلته لکه اوس چې پر باچا باندې یا دا کور پر شاوخوا باندې کوم خلک راګرځېدلي، یعنې هغه غواړي چې خپل مهم خلک خپل پر ځان باندې راوګرځوي. ښار خو پخوا کوچنی و، دغه 4 دروازې ښار درلودې، بیا دغه کوڅه چې وه په دې کې ځانګړي چارواکي وه هغه وخت. پامیر هنداره درنو لیدونکو بیا هم سلامونه، جوړ په خیر. تاسې پوهیږئ زه راغلی یم قندهار ته او په قندهار کې دا زه اوس په کوم ځای کې ولاړ یم. دا د ستر امپراتور احمدشاه ابدالي کور دی، د اوسېدو ځای دی چې هغه په دغه ځای کې اوسېده، دا کور و او اوس نو په دغه ځای کې تازه د بیا رغونې چارې روانې دي. د ستر اتل احمدشاه بابا کور بیا رغول کېږي او دا ځل به د سیلانیانو لپاره وړاندې کېږي. البته جوړښت ټول هماغه پخوانی جوړښت دی. کار به زه دومره وایم چې کار یو 100% شوی دی او څه پاتې دی. په همدې ترتیبه موږ سره د دې ځای یو اوسېدونکی چې راغلی د دې ځای بار لیدنه یې کړې ده، د دې ځای په تړاو معلومات لري، له هغه سره به غږېږو، داخل به ورځو، اتاقونه به ګورو، دغه ځای به ګورو. نو را سره اوسئ، تر وروستیو شیبو پورې زموږ ملتیا وکړئ. زه زلمی زایل او د کامرې په برخه کې را سره فیض محمد نوري صاحب ملتیا کوي. راځئ چې داخل ورځو.
سلامونه بیا هم سلې مشئ د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور ته داخل شو راغلو ارغند صاحب را سره ولاړ دی له ده به معلومات اخلو او زه به د احمدشاه بابا کور داخل به هم ګورو ارغند صاحب ستړی مشئ ښه راغلاست ژوندی اوسې جوړ په خیر هیله ده چې لیدونکي هم جوړ یې ډېره مننه څنګه یاست صحت مو څنګه دی ښه یو میده په اصطلاح ګزاره کوو ګزاره کوئ ډېر ښه ارغند صاحب څنګه دی خوښه ده داخل ورځو د لوی امپراتور احمدشاه بابا په کور کې ولاړ یو وربسو تاسو سره او د لیدونکو سره به هغه معلومات شریکو څه چې زما په توان کې خو به سره ووایو تاسو خو د هغه ځای له نږدې کتلی دی ورغلي یاستئ او بیا د تاریخ په اړه خو تاسو ډېر ښه معلومات هم لرئ نو هڅه کوم ما په پیل کې درته وویل چې کوم معلومات لرم شریک به یې کړم او معلومیږي موږ د کندهار یو تر 30-40 ځله ډېر دلته راغلی یم د کور مخکنۍ بڼه مې لیدل د اوسنۍ بڼه مې هم تعقیبوم چې انجینران صاحبان پکې اخته دي د وطن کادرونه پکې اخته دي تر څو دا کور ترمیم کړي یعنې پخواني حالت ته یې بیرته یوسي ورځو بس ورځو قدم به وهو او داخل به هم ګورو دې باندې دغه کار څومره وخت شروع شوی دی پر معلومات تقریبا یو کال کېږي چې د لوی امپراتور احمدشاه بابا پر کور باندې کار روان دی دا یو خصوصي شرکت هم د پروژه اخیستې ده هغوی د دغه تاریخي ابدو په رغولو کې ښه دي بد نه دي رغولی شي انجینر صاحب لطف الله د دې مسؤل دی چې اوس فلحال په کابل کې دی نصیب نه و دغه ځای باندې چې دونه کار ورباندې کړی دی معنا مخکې موږ دا فکر نه کوي چې موږ په هېواد کې داسې کادرونه لرو او خپل په لاس باندې خپل تاریخي ابدې بیرته رغولی سو یا ترمیمولی سو واقعا ګران کار دی نو د لوی امپراتور احمدشاه بابا کور 8 خونې لري 8 اتاقه لري لوړ اتاقونه شته دا په منځ کې چې 2 منزل دي دا کوم اتاقونه دي او یوه د نظرخانه لري نو دغه په ځانګړې میناتوري باندې جوړ شوی دی یعنې دا کور 270 کاله وړاندې د احمدشاه بابا په ځانګړې لارښوونه باندې د خاصو میناتورانو په توسط جوړ شوی دی یعنې ځانګړی جوړ شوی دی په دې کې ځینې ګلکاریانې شوي دي یعنې هغه وخت داسې کار ورباندې شوی دی چې موږ یې بدیل ډېر کم لرو یعنې موږ چې په تاریخونو کې ویل دي دا بخارایي سبک ورته وایي پر هغه طریقه باندې جوړ شوی دی نو دغه هغه اول پیل دهلیز دی چې موږ را داخلیږو د ځینو د خوا څخه راپورته کېږي بیا یوه د نو اتاق په رسته طرف کې لري یو اتاق دا ده وروسته یو حال دی بیا یو دغه دی اتاق لري او تر څنګ یوه د نه دهلیز بیا د دې په دغه طرفو کې که دغه ځایونه چې موږ په شاته کې راغلي خیر دروازه ته نه خلاصېږي دا چې د کارو په جریان کې موږ دلته رالو ښه خو دا وه چې موږ د کارو د بشپړېدو څخه وروسته راغلي وای ځینې اصول دا رقم دي چې باید هغه چې کار پر شروع هغه مرحلې باید ښکاره نه شي چې وروسته ترمیم شي بیا باید ولیدل شي د دې کار اوس هم تقریبا 20% پاته دی دا ګچ ورکول شوي دي د ګچ څخه وروسته بیا دی چې کوم کار ورباندې کوي دغه مرحله یې لا پاته ده خو دغه ځای د حال څخه وشاته دی یعنې په شمالي طرف کې یو برخه پاته ده چې کټ دغه رقم ځای دی او دغه معلومه نه ده چې دا اوس اشپزخانه وه که د اضافه توکو ایښولو دپاره یو ځای و نو بس چاره به انشاءالله رو بشپړېږي اوکې پر دغه ځای کې کوم ګلان دي د ګلانو کار یې پاته دی او هغه کیسې یې پاته دي دغه ځای شاټونه به ملګرو لیدلي اوسي
دغه ځایونه که تاسو یو دا فکر کوم د خټو نه جوړ دی که نه؟ نه دا د خټ څخه جوړ نه دی یوازې د دې سره نور مواد ګډ شوي دي یعنې ګچ هم ورسره دي دغه تر څنګ ریګ اوکې دا هغه په هغه طریقه جوړ شوی لکه څنګه چې د احمدشاه بابا په وخت کې کوم مواد دلته کار شوي وه په هغه طریقه هغه مواد یوه لابراتوار شوي دي بیا وروسته دلته کار کیږي او دغه ژړ ټپونه چې دي لیدونکي دویم ځل دی نه لومړی ځل دی دا یو وار خو جواکاري شوی دی ځینې اضافات تصرفات چې پکې شوي وه دغه څخه وروسته بیا دغه کار پکې وشو او دغه لیدونکي به وایي چې دغه ژړې ټیپ د څه شي دي دغه ګچ دی ورباندې ورکړل نو د خاورو هغه د پخواني خاورو او د پروړو رنګ یې راپورته سو دغه بیا د وروسته سمیې هغه مرتب شل فیصد کار یې پاتې دی برابرۍ بیا که نه موږ اوس حال ته داخلیږو دا حال دی دا حال دی په دغه ځایو کې دغه سمیټ چې وینې دا د اوسنۍ سمیټ طریقه نه ده دا پخواني سمیټ دي ما مخکې درته وویل چې لابراتوار شوي د لابراتوار څخه وروسته بیا دغه سمیټ هغه رقم جوړ شوي دي په هغه طریقه باندې یو تر ټولو مشهوره دغه ګلکاریانې دي چې هغه وخت شوي دي ما درته وویل چې دا بخارایي سبک جوړ دی دغه ګلان په هغه وخت کې څرنګه شوي وه او کوم ځایونه چې تخریب وه بیا انجینران راولاړ شوله هغه ګلان یې هغه رقم ورته جوړ کړل وکې هغه پلونه شیان یې پراته دي چې دوی څنګه کار باندې کړي دي خو هغه د لږ لږ نښه ښکاري که نه هغه دغه ځای که موږ وګورو ما د ګلانو یادونه وکړه په دې کې 4-5 رقمه ګلکاریانې شوي دي ما چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي په دې ځای کې مې کتلي دي د دې کار مې کتلی دي انجینر صاحب وایي چې دغه یو دانه ګل چار طرفه مخکې دا کښته ځای خراب و لوړ یې سم و دغه په 3 ورځو کې پر دا یوه ګل باندې کار شوی دی پر یوه ګل باندې 3 ورځې کار شوی دی پر دغه یوه ګل باندې نور خو پاته دي او دا ټول په لاس باندې شوي دي هېڅ خطکش پکښې موجود نه دی بل چوګاس پکښې موجود نه دی یوازې په لاس باندې دا کار شوی دی هغه ځینې ډېر شته اثرات ښکاري هغه ځینې اثرات ښکاري هغه اثرات دغه وګورو که نه دغه ګلان پخواني دي دا پخواني پخواني ګوره دا یو رقم بریش لري دغه ګلان دوی وایي چې پر ګلکاري باندې سربیره دوی د هګۍ د سپینو سره د هګۍ د سپینو سره یو رقم مواد ورسره کوله بیا په دغه ګلان په ولیدي دغه رنګ یې دغه څخه وروسته بیا اخیستی دي اوس دوی چې کومه انجینري په اصولو کې دا ګلان بیرته جوړوي په هغه طریقه سره جوړوي یعنې هغه د هګۍ سپین هغه سره یو ځای کوي بیا وروسته دا ګلان ته ځلا ورکول کېږي په پخوانۍ طریقه سره هغه ګلان خو مو ولیدل هغه د چت په تړاو په چت کې په شاټونو کې به معلوم سي چت یو رقم داسې حالت دی چې ډېر تخریبي دی کله چې په دغه کور کې مخکې کم کسان اوسېدل په 2012 کال کې بیا وروسته حکومت دا کور د هغوی څخه واخیستې هغوی ته په بدل کې بل ځای ورکړي یا یې ورکړي یا یې نه ورکړي خو دا کور یې ورڅخه واخیستې نو هغه د خپل ځان څخه په دې کې نوې تصرفات کړي و هغه د دې دغه وخت ګلان په گچ پټ کړي و بیا چې انجینران دا پروژه واخیسته یو کال مخکې څو میاشتې په دې اخته و چې هغه پخواني اوسني ګچ ځینې ایسته کې پخواني ګچ معلوم کې تر ټولو ښه مثال لکه مخکې چې ما د ګلانو په اړه یادونه درته وکړل اوس دغه ځای ډېر واضح معلومیږي دغه ګلان پخواني دي دوی نوي ګلان دغه ورته جوړ کړل چې یو رقم دي دا په هغه وخت کې لاس سره جوړ شوي دا ټول په لاس جوړ شوي وه اوسني انجینرانو چې کم کار کړی دغه نوې بڼه ده
یعنې دغسې معلومیږي موږ به فکر وکړو چې دا ګرد سره نوی جوړ سوی نه دی یا ترمیم سوی نه په پخواني حالت دی هماغه پخوانی سیستم کې بیا به یادونه وکړم چې 100% کار یې پاتې دی بالکل لا خدا دا کارونه به روان دي بیا چې کله تکمیل شو انشاءالله هڅه به کوو چې راشو دې ځای نه بیا لیدنه وکړو او وړاندې ځو وړاندې به ولاړ شو دغه شمالي طرف ته یو دهلیز دی په دې کې کار شروع دی بشپړه سوی نه دی په دې ځایو کې چې کوم سمیټ معلومیږي دا سمیټ ته ورته دا هغو ځایو ته ورکول سوی دی چې کوم ځای ډېر تخریب سوی او د وخت په تېرېدو سره دا نور ډبرې ته ورته کېږي د وخت په تېرېدو سره ډبرې ته ورته کېږي ډېر کلک کېږي یعنې هېڅ امکان نه لږ چې بیا دې جلا سي دا دهلیز دی او په مخامخ یو دانه اتاق دی داسې ویل کېږي چې دغه د لوی امپراتور احمدشاه بابا ځانګړی اتاق دی د ناستې ځانګړی اتاق یې په دې خاطر چې څنګه ګلکاري چې په دهلیز کې سوې ده هغسې ګلکاري په دغه اتاق کې سوې ده په هغه اتاقو کې بیا نشته یعنې دا هم ځانګړی جوړ سوی دی لکه څنګه چې حال جوړ سوی دی هغه رقم په دې کې هم ګلکاري سوې ده کار یې دا دی روان دی دوی به خپل کار وکړي موږ به مخ ته ولاړ شو دا اتاق د احمدشاه بابا د ناستې ځانګړی اتاق هر مشر یو ځانګړی ځان دپاره اتاق لري که چېرې مشران اوسني موږ وینو یا مو یو څه مخکې کتلي هم په تاریخونو کې ویل دي چې هر مشر خپل ځان ته اتاق لري په اغلب ګمان دغه د ځانګړي اتاق او یو دانه د اشپزخانې ته ورته یو ځای و چې په هغه طرف کې مو جنوبي طرف کې دا هم هغه رقم ځای دی معلومیږي نه چې دا اوس د اشپزخانه وه که د اضافي توکو ایښولو ځای دی هلته معلومات نشته او دلته یو بل شی نشته چې موږ کوم معلومات وروستي بیا ترلاسه کړل د زیرخانې د خوا څخه هوا راپورته کېږي لوړ اتاقونه یې ښیي هلته بیا یو حوض موجود دی هلته به ورسه وبوینو هغه به وړاندې شریک په دې کې تر ټولو مهم چې یو سیستم موجود دی موږ په نوې ټکنالوژي کې داسې یو حالت جوړوو چې ګرمه هوا راته یخه کړي یا یخه هوا راته ګرمه کړي نو موسمونه بېلابېل توپیر کوي په دغه کور کې د حوض موجود دی د حوض چې څنګه دی فقط دی ورغی ترمیم یې کوي نو د حوض د شا ویالې په نوم ته یې ویاله وه هغه اوس بنده سوې د هغه څخه دلته اوبه راتللې په دغه ځای کې جمع کېدې بیا وروسته اخوا ته کښته کېدلې نو دا اوبه دوی وایي چې کله به دلته اوبه جمع شولې په دوبي کې به یخه هوا په زیرخانو داخلېدل د یخ حوض له کبله د دې اوبو له کبله به هوا یخېدل وروسته به د هغو بادبان د طریقه لوړو اتاقونه به یخول موږ په داسې یو سیستم لرو چې لوړو اتاقونو څخه کښته یخو نه موږ بدمانو کړي دې د یخ د کښت زیرخانې څخه لوړو اتاقونه یخول یعنې دا چې مو د دې اتاق نه د کولر استفاده کېدله که نه چې د کولر استفاده هم کېدله کولر استفاده په دې ترتیب وه چې له لاندې نه به یخه هوا ته به نورو اتاقونو ته دغه ته به ویاله وه اوبه به راتلې خپل مزیان ماشومان یې معلومه کومې اوبه چې بعد ذخیره شي بیا هوا یخوله
بیا دا غزنه به دا هوا بله نور ټاپونو ته تلله دا د هوا راتګ او هغه ترکینان دغه ځایخانې چې هوا راسي بیا په دغه طریقې څخه تلل دا بیا نور د تحفو ته سره یو دا ځای د وخت په تېرېدو سره دا ځایونه تخریب سوي وو وروسته دوی بند کړ چې اوس یې اړتیا نشته بند سوي وو نو دوی فقط دغه ځایونه داسې کړي چې هغه نمونه یې پاتې شي نښانه یې پاتې شي دلته یو شمېر دغه تاقچې هم دي دغه تاقچې یو شمېر بندې وې پرتې کړي وې ما مخکې یادونه وکړه چې په تېرو کلونو کې چې کوم خلک دلته اوسېدل هغوی اضافه تصرفات پکښې کړي وه ځینې تاقچې پټې کړي وې لکه په هغه طرف کې هغه تاقچې بندې وې بیا انجینران صاحبان چې راغله هغوی معلومېدل یې هغه شکلونه معلومېدل چې په دغه شکل تاقچه وه زه یې دغه شي ډېر فکر وړی شوم که نه چې موږ خو اکثره ورته همون چې اطاق پرېښو په شت کې پکې راکولې پکې راکولې بره ځینې کوم څه برابر خو دا له لاندې تاکاونه به یخ هوا تله بره غیر د کړکۍ نه هغه ښه ټکنالوژي کې خو پکار او پوهه ویسې ده شپېته کاله مخکې 50 کاله مخکې زموږ پلرونه چې په یاد دي یا نیکونو یا په تاریخونو کې لیکل سوي دي یا اوس هم نمونې پاتې دي ځینې خلک هغه رقم کورونه جوړوي چې په سر باندې بادوان کوي یو رقم بادوان یې د بام د خوا څخه هوا ځایخانې ته راځي دا ځایخانې ته یخ هوا راځي په تونل کې را روانې په اصطلاح باندې په هغه کې را روانې بیا ځایخانې ته چې هوا راورسېږي یخ وي زاهد صاحب په دې کور کې د کور د ښایست لپاره یا کله چې یو خارجي راځي داخلي هېوادوال راځي د کور څخه لیدنه کوي یا سیاحت کوي د هغوی لپاره ځینې اسانتیاوې په نظر کې نیول سوي دي انجینران صاحبان اوس دغه برق سیسټم دی پخوا خو معلومېږي چې پخوا برق نه و اوس دغه نوی سیسټم دوی جوړ کړی دی چې ټوله سرای هره تاقچه هر اطاق جلا جلا په لایټونو باندې ښایسته کړي یا په ګروپانو باندې ښایسته کړي هغه د شپې باید ولګېږي خلک یې ننداره وکړي د شپې هم راتلی شي د ورځې به راتلی شي امکان کوو چې د شپې راشي خو ننداره به یې وکړي زما په تناسب کې ښه ډېره ښه ده خو خیر زه در جوړ کړي چې بیا راته ویې ګورو جوړېږي انشاءالله ډېر کار یې خلاص شوی دی موږ هم په دې امید یو چې د نورو ولایتونو څخه زموږ هېوادوال راشي خارجان په دې کې ګډون وکړي چې د افغانستان د تاریخ یا مخکني تاریخونو کې چې کوم باچیان تېر سوي وو یا کوم نسلونه تېر سوي وو د هغو نسلو په څه رقم طریقه ژوند کوي په څه ګروه کې ژوند کوي دغه وویني موږ به د هغوی د دیدار او د هغوی د معلوماتو څخه برخمن سو هغوی به دغه دیدار وکړي زموږ کلتور به وویني کلتور خو اوس هم که په اطراف کې وګورې یا په ښار کې روان هم کلتور معلومېږي او د تاریخونو تر څنګ به کلتور
کومې ځینې چې جوړې سوي دي دغه ځینې پخوانۍ خښته یعنې دغه خښتې دي ځانګړي په ننګرهار ولایت کې ورته جوړې کړي دي په ولایتونو کې هم فرق شته چې کوم ولایت څنګه خټه لري او هغه څومره کلکوالی لري نه نو د ننګرهار خټه چې دغه خښته ځینې جوړېږي هغه مقاومت ډېر کوي په دې خاطر دغه خښتې هلته جوړې کړي دي او بیا دلته انتقال کړي انجینر د کابل دی او مواد یو شمېر خښتې د ننګرهار راوړل سوي دي د کندهار کلالانو ځینې د کټارو دپاره هغه منګیان ورته جوړ کړي دي ارچه تخته د کونړ یې وبوله نو دغه شان د ټول افغانستان په شریکه دي بالکل داخل ورځو داخل بام ته به ور پورته شو دا ځینې دي دا ځینې دي ته دغه وروستۍ ځینې وګوره څنګه خښتې چې دلته موجود دي دا پخوانۍ خښتې دي اوسنۍ خښتې هغه کښته دي او دا پخوانۍ اوکې پر هغه طریقه چې لابراتوار یې کړل پر هغه طریقه سره نورې خښتې جوړې کړلې دغه د بام کټاره چې موږ ورته وایو دا کټاره په دغو شانو باندې جوړه وه په دې کې بیا یو شمېر ماتې سوي دي یعنې دا 270 کاله مخکې کله چې دا کور جوړېدی نو دغه هغه وخت جوړ سوي دي ګوره په دې کې رقم رنګ هم کار سوی دی زرغون رنګ دی بالکل زرغوني و شنې دي دغه یو شمېر چې کومې کمښت دي هغه دلې په کندهار کې کلالان ورته جوړې کړي دا نو دا ډېر اهمیت لري ماته نه کې او کنه ماته نشي راځي مطلب په ډېرو پیسو جوړه سوې ده ګران بیې دي ما چې کوم معلومات ترلاسه کړي دغه یوه دانه خښته په 500 افغانۍ جوړه سوې ده په 500 افغانۍ دغه یوه دانه خښته جوړه سوې ده بیا چې څونه په دې سره کې کار سوي دي نو هغه حساب بیا ډېر دی مصرف یې ډېر دی یو دغه ګمبته ده دا ګمبته دی پخوا نه وه دا ګمبته یو کوچنی ځای و بیا انجینر صاحبانو فکر وکړي چې هغه له منځه ځي شته دی چې پر هغه باندې موږ داسې یو شته جوړ کړو چې هغه ډېر وخت ووایي یعنې دوام پیدا کړي نو په دې خاطر یې دغه ګمبت ور اچولی دی د ښایستو د نما دپاره اصل کې ده کوچنۍ ده هغه ډېره کوچنۍ ده که چېرې دی نوی کار پکښې کولی خرابېدله په همدغه شکل وه خو وړه وه کوچنۍ وه خو که چېرې کار پکښې کړی وی خرابېده نور ورانېدله دغه د خطر دغه ترتیب برابر دغه بام دی دغه کوم دودکش ورته وایه دغه ژمو کې د بخارۍ دپاره بل د هوا دپاره به و دغه دپاره استفاده کېدل ډېر ځانګړي جوړ سوي دي یو خو دا شاوخوا کورونه ډېر پخواني کورونه دي که نه هماغه پخواني ترتیبونو سره پاتې دي دا کورونه یو شمېر استملاک سوي دي د شا طرف د کور د شا طرف نه دی استملاک سوي چې هغه دوکانونه دي خلک کاروبار پکښې کوي دغه د سدوزو مشهوره کوڅه چې موږ یادونه کوو او نور دغه کورونه شاوخوا استملاک سوي دي دغه مخامخ کورونه چې تاسو وینئ د نوي سړک د خوا څخه چې اشرفیه مدرسه د کوڅې په سر کې موجود ده دغه کورونه مکمله لاره به داسې راویستل سي د لوی امپراتور احمدشاه بابا کور به د نوي سړک څخه معلومیږي یعنی د اشرفیه مدرسې د دروازې سره چې ودرېږي دغه کور به معلومیږي د لې به خپل پارکینګ د دې کور دپاره د سیاحتیانو د موټرانو یو ساعت به پکښې درول کېږي او یوه دانه کوچنی پارک به ولري چې خلک راځي د لې تفریح دپاره راځي یا سیلانیان راځي په هغه پارک کې استراحت کوي یا کښېني ځکه دا خو هغه ځانه خو ډېر پټ و که نه ډېرو کوڅو کې دا چې انشاءالله لرې شي او ښه منظم یې جوړ کړي نو سیلانیان به هم ښه ډېر راځي ورته سیلانیان راځي بالکل او ښه نو یو مهمه دغه دروازې دي و شمالي و جنوبي ځینې شته هغه خواته دهلیزونه هم شته هلته اتاقونه هم دي چې موږ د اتو اتاقو یادونه وکړه یوه ځایخانه پکښې کېده بام یې دی و د سرای هال دی غټ حال یې دی او یوه دانه کوچنی په اتاقو کې داخل هغه موږ خو اوس برنډې استفاده کوو هغه وخت حالونه وه
په هغه لاره راغلو په دې لاره به اوس ښکته شو له ده ځایه به هم پر جنوبي لاره ښکته کېږو جنوبي لاره باندې به ښکته شو ښه دغه یو اتاق دی اوس انجینر صاحبان د خپل استوګنې دپاره استفاده کوي چې بل ځای په دې کور کې نشته ځینې شیان دلته ستا یادونه بې وکړو دا اتاق ښه ګرم هم دی اتاق ډېر ګرم دی او په دغه کور کې ګلدانۍ دي دا ګلدانۍ د هغه وخته څخه پاتې دي ته پر دا رنګ باندې ګوته ومږه هغه رنګ به دې پر ګوته باندې ومښلي دا رنګ هغه پخوانی رنګ دی تر دا اوسه پورې پاته دی ماشاءالله ماشاءالله او دا څه رقم شکل چې پخوا په هغه طریقه سره پاته دی هماغه طریقه ده دغه تغیرات نه دي راغلي تغیرات نه پکې راغلي دغه یوه دانه ګلدانۍ خرابه شوې بیا نه ورته جوړ کړی دی په هغه شکل یې جوړه کړې ده بیا به دغه ګلدانۍ ته کټ مټ هغسې رنګ جوړېږي دا رنګ به ورکول کېږي د دې رنګ دا راز به په څه کېږي تر اوسه پورې ځینې رنګونه هغه وخت نور سیسټم موجود نه و طبیعي وه دا طبیعي رنګونه طبیعي رنګونه دې ته طبیعي رنګونه وایي وخت پر تېر سوی دی ډېر وخت پر تېر سوی دی درنو لیدونکو د ستر امپراتور احمدشاه بابا د کور د داخل موږ ولیده راغلو بهر دغه دیوال نه دي ارغن صاحب د دغه په تړاو نور معلومات هم راکړي موږ سره په عذاب یې نو یا تکلیف نه ما ته خپل ښه خوند راکوي چې په خپل تاریخونه باندې غږېږم که څه هم ډېر معلومات نه لرم یعنې پر تاریخ باندې زه تر اوسه نه یم غږېدلی فقط د دې پر جوړښت پر اوسني طریقه باندې غږېدلی یم چې اوس څنګه کار باندې روان دی ستاسو خو د خپل ځای دی نږدې دی ځای راځئ ورته ګورئ نه یوازې د امپراتور احمدشاه بابا کور بلکې په کندهار کې د زرغونې انا مقبره ده چې د لوی امپراتور احمدشاه بابا مور کېږي په ارغنده کې موجود دی هلته تللي یو په احمدشاهي حوض په سپین بولدک کې موجود دی میرویس خان نیکه زیارت دی د لوی امپراتور احمدشاه بابا زیارت دی خرکه مبارکه ده دغه تر څنګ چیلزني دي ملالۍ موندي مقبره ده دغه یو ځای ته به موږ وړو دا ځای ته به زه د خیره سره د افغانستان 15000 کلن تاریخ چې د کوم ځای څخه پیل دی د منډیګاکه خاکریز ولسوالي هلته ښه تاریخونه شته مطلب موږ کندهار د تاریخونو کور دی بالکل بالکل تاریخي اثار دلته ډېر زیات دي په دې کور کې شمالي طرف ته د دې کور اصلي دروازه ده دا چې ته یې وینې اصلي دروازه هم اصلي دروازه موږ د سودوزو کوڅه ورته وایو دغه د سودوزو کوڅه دغه دوکانونه دي کاروبار پکې شروع دغه څخه وروسته عمومي دروازه دغه د چې کور ته راداخلېږي او پخوا خو غټ وسایط نه وه نو دا د ښار په منځ کې دا کور هم دی نو دروازه دومره وه چې فقط د یو کور افراد په ووځي یا ننوځي مطلب غټ وسایط دپاره دروازه نه ده جوړه سوې نه مخکې وه نه اوس ورته جوړه سوې ده د دې دپاره ما یادونه وکړه چې پارکینګ به جوړ سي خو هغه ځایونه استملاک سوي دي کورونه رانیول سوي دي وروسته د دې د کار د خلاصېدو بیا هغه هم بشپړه سي نو دغه کوم دیوال چې جوړ کړی دی دا هم په هغه پخواني طریقه خښته باندې جوړ کړی دی په کلاسیکه طریقه یې جوړ کړی دی یعنې هغه رقم شکل لري او دغه بار کوڅه د سبزیو کوڅه چې ورته دا ما پخوانۍ دا پخوانۍ کوڅه ده پخوانۍ کوڅه ده اوس هم دلته دا رقم کورونه شته د کندهار ښار کې چې دغه 200 کاله 300 کاله داسې تاریخ لري خو هغه بیا د عامو خلکو کورونه وه دا خو بیا دغه دلته هم یو چکر ورشو چکر به وو بیا خپله خپرونه پای ته ورسو څنګه دا نو د سدوزیو هماغه لرغونې کوڅه ده و د سدوزو کوڅه دغه کوڅه کې چې بیا و د لوی امپراتور احمدشاه بابا ځینې خاص نفرانو کورونه بدلې وه هغه هم دلته لکه اوس چې پر باچا باندې یا دا کور پر شاوخوا باندې کوم خلک راګرځېدلي یعنې هغه غواړي چې خپل مهم خلک خپل پر ځان باندې راوګرځي ښار خو پخوا کوچنی و دغه 4 دروازې ښار درلودې بیا دغه کوڅه چې وه په دې کې ځانګړي چارواکي وه هغه وخت دغه کوڅه کې اوسېدل نو د دغې کوڅې ځینې انځورونه دي هغه تاسو وګورئ
او ارغند صاحب موږ هم د خپل خبرونه په همدغه ځای کې نور پای ته ورسوو. ښه خبره ده، مطلب دا کاروبار عام خلک ګڼه ګوڼه ده چې وروستی کوب پر دې ځای باندې په دې خاطر چې د کور څخه به بله موضوع ته نه اوړو. او بالکل او ډېر وبخئ په تکلیف شوی را سره وګرځېدی. ژوندی اوسې اول خو له تاسو ډېره مننه کوم. دا دې وساته. دا د تکلیفونو بخښنه د یو کوئ. کندهاري په حیث باندې موږ په خدمت کې یو چې پر خپل تاریخونو باندې درته وږغېږو یا دا شان درته ښکاره کړو. ډېره مننه کور مو ودان. درنو لیدونکو دا و نو زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې د ستر امپراتور احمدشاه ابدالي په کور مو برابره کړه چې د احمدشاه بابا کور تازه بیا رغول کېږي جوړېږي او د سیلانیانو دپاره به بیا نو وړاندې کېږي چې سیلانیان راشي دلته چکر ووهي دغه ځای وګوري زموږ له تاریخه خبر شي. نو تر بیا زه زلمی زایل تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې ښه وخت د الله پابند.